په خبرونه کې د همدغه وروستیو حالاتو د سیاسي وضعیت نه نیولې تر روغتیایي ستونزو او اقتصادي کمزورتیا پورې بحث په تیر حکومت کې د شهیدانو او معلولینو د چارو پخوانۍ وزیری او په دې وروستیو کې د افغانستان د طبي شورا مشرې ډاکټرې نسرین اوریاخیل سره غځوو. په خیر راغلی ډاکټر صاحب اوریاخیل، او ډیره د زړه له کومې مننه کوم تاسو نه چې موږ سره په دې خبرونه کې مل یاست. زما لومړی پوښتنه په روان سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې نړیوال اندېښنې څرګندوي. تاسې د روان وضعیت نه خبر یاست. د تیر حکومت د یوې چارواکې په توګه د امریکا د ځانګړي استازي دا څرګندونې د زلمي خلیلزاد دا څرګندونې څنګه ارزوئ چې د اوسني وضعیت پړه یې پخپله پر افغانانو اچولې ده؟ ستاسو غبرګون. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل احترامات تاسو ته وړاندې کوم. مننه. دغه موضوع چې اوس دوی دا پړه تنها په افغانانو باندې اچوي، دا به زمان ثابته کړي چې چا تقصیر درلوده، ځکه چې اوس هغه ملامت او سلامت نه معلومیږي. اما یو شی چې زه په څرګنده توګه ووایم دا ده چې په دې کې ټول اړخونه خپل مسؤلیتونه لري او دوی باید د مسؤلیتونه ادا کړي وي. که نړیواله ټولنه ده، که د افغانستان حکومت ده. متاسفانه له هغه د بن له کنفرانس تر اوسه پورې چې د دوحې تفاهمنامه وه، دې کې د افغانستان خلکو ته ډېر سهم ورنه کړل شوی. د افغانستان خلک له هیڅ حقایقو نه خبر نه وو او دوی ته هیڅ حق ورنه کړل شوی چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. د هغې دپاره دا تفاهمنامه یا د بن تفاهمنامه، تاسې ګورئ په بن تفاهمنامه کې د طالبانو تحریک مد نظر ونه نیول شو. هغه یو جناه وه. همدا اوس هم د افغانستان خلک د افغانستان حکومت په دې تفاهمنامه کې مد نظر نه ونیول شوی. نو ځکه دا یو جانبه وه او متاسفانه چې اوس هغه شکل چې باید تمام شوی و تمام نه شو. زه داسې وایم چې بله، زه به خپله دویمه پوښتنه وکم. تر هغې تاسو د افغانستان د طبي شورا مشري په غاړه درلوده. روان وضعیت ته چې ګورو، روغتیایي برخه څومره دغه روان وضعیت اغیزمنه کړې ده ډاکټر صاحب اوریاخیل؟ بله، د نړیوالې ټولنې په مرسته او د افغانستان د خلکو په تعهد سره من خوشبختانه ډېرې ښې لاسته راوړنې په صحي سکتور کې درلودې. د مور مړینه کمه شوې وه، د ماشومانو مړینه کمه وه، ډېر زیات. بله، ستاسو आवाज سم نه راځي، خو بیا به هم یو کوښښ وکړو چې که وکړی شو دغه اړیکه ټینګه کړو او ستاسې आवाज واورو. ډاکټر صاحب اوریاخیل، زما आवाज اورئ؟ مهرباني. بله وایم. مهرباني وکړئ. بله. متاسفانه چې په دې څو میاشتو کې صحي سکتور ته پرسونل ته معاش نه دي ورکړل شوي، دوا نشته، مواد لابراتوار نشته، اصلا په شفاخانو کې ډوډۍ نشته، نه مریض ته څوک ډوډۍ ورکوي، نه ډاکټر ته او پرسونل ته څوک ډوډۍ ورکوي. د هغې دپاره دا به یو غټ ناورین منځته راوړي. زه هیله لرم هغسې چې نړیوالې ټولنې د صحي سکتور په لاسته راوړنو کې افغانستان سره کومک وکړي. اوس د افغانستان خلک او صحي سیستم تنها پرې نږدي، دا د هغوی یو انساني حق ده او زه هیله لرم په دې مورد کې کومکونه په یو ښه شکل باندې هغسې چې په جبا کې فیصله وشوه د صحي سکتور ته ورسېږي، تر څو د افغانستان خلک حد اقل هغه صحي سیستم کې خپل هغه وړتیاوې ولري. ډاکټر صاحب، د افغانستان پخواني ډیپلوماتان چې شمېر 40 تنو ته رسیږي، د یوه لیک په استولو نړیوالې ټولنې ته شکایت کړی او ناامیدي څرګنده کړې چې د افغانستان سره د 20 کاله زیار نه وروسته دا هیواد د یوې تروریستي ډلې تر ولکې او جبر لاندې پرېښود. ستاسو غبرګون؟ زما په نظر باندې زه غواړم چې په عمومه توګه خبره وکم. تحولات په هر ځای کې راځي، رژیم تبدیلیږي، اما هغه څه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړې وه چې په دې تفاهم کې باید
بشري حقوق مد نظر ونیول شي، د ښځو حقوق، د ماشومانو حقوق او د لږکیو حقوق باید مد نظر ونیول شي. زه هیله لرم په همدو شرطو باندې د خپل کومکونه وغځوي افغانستان ته. ولې د افغانستان ټولنه، د افغانستان خلک باید تنها پاتې نشي. بله، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، ستاسو د مهربانۍ نه او دغه وخت مو چې امریکاغږ آشنا تلویزیون ته ورکړ. بریالی اوسئ.